په مخکې زمانه کې به په انسانانو سره دیوان هم په دې دنیا کې اوسېده او دې دیوانو به د انسانانو شکار کو او دا انسانان به ځان سره بوتل او دا دیوان به پاس په اسمان کې ټول اوسېدل دی به د انسانان او تختول او ځان به قیدیان کړل او بیا به چې کله دا دیوان وږي شو نو دی به د انسانان خوړل دا انسانان هم د دیوان د لاسه تنګ رالل نو انسانانو هم ځان غټه کلاګانې جوړ کړې چې دیوانو نه ځان بچ کړي او دا دیوان به بیا هم راتلل او په دې انسانانو به حمله کولې دا اصل کې یو ماشوم چې هغه ته پلار کیسه کوله د هغه ماشوم نوم جیک ته پلار کیسه کوي چې کله به دا دیوان د دنیا ته راکوز شو نو دی به د انسان هر شی وران کو او ځناور او هر شیز به ته وتښتو په دې کې انسانانو بیا یو دیو مړ کو او د هغه نه زړه وباسو د هغه زړه نه ولې او تاج جوړ کو چې د هغه تاج په ذریعه به دی په دیوانو باندې راج کو او دی له به حکم ورکو بیا د انسانانو د دیوان له حکم ورکو چې تاسو اسمان ته خېجو همیشه لپاره الته اوسېږئ او چې په کومه ونه به ختل نو هغه ونه په سکټ کړو او غیر او غورځوله د هغه ونه تو هم بچا ځان سره کو او چې کله باچا مړ شو نو هغه ونې تو هم او هغه تاج دواړه ورسره ښخ کړل لس کاله پس موږ وینو چې جیک غټ شوی او د یو کس سره کار کوي کس در یو اس ورکړي چې دا بوز او دا بازار کې خرڅ کا جیک روان نو د په لاره کې یو میوزیم وویني او د الته ورننه وځي جیک په دې میوزیم کې یو ښځه وویني چې شرابیانو راګیره کړي او تنګی یې جیک د ښځې دپاره کسانو سره په جګړه شي دا ټول کسان اچانک کېنو جیک وایي که دا زمانه ویردل او کېناستل چې جیک شاته وګوري نو دا وویني چې دا ښځه بل څوک نه وه دا رانیوه او کسانو سره هغه ښځه لاړه شي دلته موږ یو بل کس ووینو چې د هغه نوم وي ډیوډ دا تاج او دا تخم روباسلي او ځان سره یې پټ ایښي وو او څوک راغلي او د هغه نه هغه تخم پټ کړی او صرف تاج ترې پاتې شوی و ډیوډ حکم ورکړي چې د هغه اړ څوک نو دا ونیوئ او مال یې راولئ د هغه دلته روان او د بار د ووتو کوشش کوي دی وویني چې مخامخ کسان ولاړ دي او چیک اپ کوي دی دا تخم جیک له ورکړي او ورته ووایي چې بار ته کس ولاړ دی دا تخم هغه له ورکړي بیا دی د جیک نه اس والي او وتښتي پولیسان یې ګیر کړي او جیل ته بوځي دلته موږ رانې وینو چې دا پلار خواله راشي د دې نوم وی الیزابل باچا د خپل لور واده ډیوډ سره کول غواړي خو الیزابل د دې نه انکار وکړي دلته موږ جیک وینو چې هغه کور ته راغلی او هغه ته خپل مالک غوسه وي چې ما ته د خرڅ لپاره اس درکو او تا خیراتي چاله ورکو بیا د هغه نه تخم والي او هغه وغورځوي جیک ته تخم راغونډی ښودنه یو دانه چې کم دی په سوري کې لاندې پرېوځي او لاندې لاړه شي جیک ته پادري دا خبره کړې وه چې ته خو دا تخم مړی خو دې سره نه اوبه ونه لګي د دې باوجود خو جیک نه یو دانه په هغه سوري کې لاندې پرېوته جیک ته رانیک ووایي چې زه چېرته ځم او ته د دې ځای خیال ساته چې شپه شي نو موږ وینو چې الیزابل بیا د کمرې نه راووته او د محل نه بس طریقه وتښتي او موسم هم خرابي او باران وریږي دا الیزابل راشي او جیک ته ور وټکوي جیک ورته ور ګلاو کړي او کور ته رادننه کړي او موږ وینو چې هغه دانه لاندې په ځمکه باندې پرته وي دلته دوی یو بل سره خبرې کوي هغه دانې له اوبه ورشي او هغه دانه شنه شي اچانک د دې په خوږه سګړزارې شروع شي او د کور په منځ کې ونه راوخیږي الیزابل د بار د ووتو کوشش کوي خو پس دروازه کلکه بنده شي جیک ته بر راوالي او کور ته وروخیږي او الیزابل ته د ور کولاوخلو کوشش کوي چې جیک ور کولاو الیزابل سره ملاویږي نو اچانک یو تخته ماته شي او جیک داندې پرېوځي ځمکې ته راشي او بېهوشه شي د سبا د اوښ کې راشي نو دی وویني چې باچا راغلی او دی راګیر کړي د ډیوډ هم راغلی ډیوډ ته خپل ملګری اشاره وکړي چې تو همده سره دی باچا د جیک نه تپوس وکړي چې زما لور کوم ځای کې ده جیک ورته بره اشاره وکړي چې هغه په دې ونه کې زما کور سره بره لاړه دلته باچا خپل سپاه سالار ته حکم وکړي چې بره وخیږي او زما لور مال راولئ او بیا دی روان شي او سلو سلو په دې ونه باندې بره خیږي او ډېر محنت نه بعد اخر کار دی د ونې ټاپ له راورسېږي او دلته بیا دی دننه تلو لاره هم ویني دی دننه روان شي او دننه ځي دلته سپاه سالار د خپل چاپونه وویني او دې ټول ته وایي چې الیزابل مخکې تللی راځئ چې ورپسې لاړ شو د هغې په تلاش کې روان شي ډیوډ دلته را جیک راګیر کړي او د هغه نه هغه تخمونه والي او جیک دلته هوښیارتیا وکړي او د هغه نه یو تخم پټ کړي دلته دې نه ډیوډ ډیبیل شي او هغې بل خوا لاړ شي جیک ترې را روان نو دې مخامخ ګډې وویني دوی وایي د خوراک کار وشو د ګډو رانیولو کوشش کوي چې دې څنګه ګډه رانیوي نو اچانک پړی راښکلی شي او یو ګټه را پرېوځي او دې په یو جال کې ګیر شي دوی د دې جال نه د ووتو کوشش کوي نو مخامخ په ځنګلاتو کې کشارې شروع شي او ګډې هم د هغه ځای نه وتښتي دې څه طریقې سره د هغه جال نه ځان وباسي او وتښتي چې دا یو کس لاړ شي او د ونې شاته پټ شي جیک په اوبو کې ناست او دې مخامخ دوی وویني چې د ځنګلاتو نه راوځي جیک په اوبو کې ځان ډوب کړي او پټ شي هغه دی راشي او یو ګډه راونیوي او د هغې نه چک ووهي دلته جیک د ملګری د ونې د شا نه هغه ته ګوري او هغه دیو پرې پوه شي او هغه راشي او هغه ونه د ویښه راوباسي چې د جیک د ملګری څنګه منډه کړي نو دیو راشي او د پاسه پې لاس کیږدي او بېهوشه کړي دلته را سپاه سالار ورمنډه کړي د خپل ملګري بچ کولو لپاره دیو هغه له یو لته ورکړي او بېهوشه کړي او بیا دواړه ځان سره والي او ویسي چې دیو روان شي نو شاته شاته ورپسې جیک هم روان شي دلته ډیوډ د غر خواله راشي او خپل ملګري له دیکه ورکړي او مړی کړي د دې خیال نه وي او د شاته نه ورپسې دیو راشي او د یو ملګري ته اوچت کړي او ویې خوري او د بل سایډ نه ماته دیو راوخیږي خو چې دیو څنګه دی ګیری نو دی ورته تاج مخامخ کړي
دلته جیک د هغه دیو پیچا کوي او راورسي د هغې هغه محل ته کوم ځای کې ټول دیوان اوسېږي. دلته دې دیوانو هغه الیزابل هم ګیره کړي او یو دوه سره ولې دیو په پنجره کې بنده کړي او وایي چې دا به زه خورم. او دلته هغه بل دیو هغه نور دوه کسان هم راولي. دلته جیک وویني چې په محل کې دننه دیوانو څه چل دی او ټول دیوان ورمنډې وایي. جیک راشي او په یو بل سایډ هغه محل ته راننوځي. دلته دوو دیوانو بادشاهت په کرسۍ باندې جګړه او دوو سره ولې دیو ورته وایي چې زه باچا یم. دغه ټایم کې ډیوډ راشي او هغه تاج اچولی او ټول دیوان دغه په غلامۍ کې سرونه ښکته کړي او کیني. بیا ډیوډ لاړ شي او د باچاهت په کرسۍ ودرېږي. دلته الیزابل وویني چې ډیوډ څونه غټ غدار و. بیا ډیوډ اعلان وکړي چې ځانونه تیار کړئ، سبا له موږ دنیا ته کوزیږو. جیک بار پټ شوی او ویني چې دیو څه کسان په پنجره کې بوتلل. دیو هغه کسان راولي او په روټۍ کې بند کړي او رول یې کړي او پخوي یې. دغه ټایم کې جیک هم راشي، لاړ شي او الیزابل لا کولاوي خو د هغې تړه ډېره مضبوطه او کولا ونه شي. جیک ډایرکټ لاړ شي او خپل ملګري د روټۍ نه راوباسلو کوشش کوي. هغه دیو پې پوه شي نو جیک هغه چاړه هغه ملګري له ورکړي او سیټ ته لاړ شي پټ شي. بیا دیو هغه ټری والي او د اور د پاسه یې کښېږدي. جیک په پړي باندې بره وخیږي او د هغه دیو د چاړه راوالي. د بره نه په دیو باندې راودانګي او هغه چاړه پکې ومنډي. دیو راپرېوځي او مړ شي. دی ټول روان شي او د هغه ځای نه تښتي. خو دی چې په کومه لاره باندې راغلی نو په هغه لاره باندې اوس یو دیو ملاستی و. د جیک ذهن ته یو اډیا راشي او دی لاړ شي او شاته مچو ګبین راوالي او ګبین ویسي او هغه دیو ته په هغه ټوپۍ کې ور واچوي او هغه ټوپۍ ورپسې بنده کړي. لږ ساعت کېږي چې هغه دیو راپاڅېږي او په هغه باندې مچۍ چکونه شروع کړي وي. دیو هغه ټوپۍ وباسي خو خپې وخوږي او د بره نه پرېوځي. دې ټول خوشحاله شي چې لاره کولاوه شوه، خو چې دې ځي نو هغه سپاسالار ورته ووایي چې زه پاتې کېږم او جیک ته ووایي چې زما دا سټار واله او ته لاړ شه. د لاندې انسانان مصروفه وي. یو پادري بر وویني چې د بر نه دیو راخطا دی او هغه دیو ځمکې ته راشي او مړ شي. چې باچا راشي او دا دیو وویني نو باچا لاړ شي او حکم ورکړي چې دا ونه کټ کړئ. هلته جیک او الیزابل هم د بره نه راکوزیږي. دا سپاسالار پټ شوی او دی وویني چې ټول دیوال راغونډ شو او اوس به دې لاندې کوزیږي او ډیوډ هم ورسره دی. نو سپاسالار په ډیوډ حمله وکړي او د هغه ډیوډ نه هغه تخم پرېوځي. سپاسالار په هغه ډیوډ کې چاړه ومنډي او مړ یې کړي. دلته را دیوان لګي او د هغه سوري کولا وهلو کوشش. سپاسالار چې رامنډه کړي او د ډیوډ نه تاج وباسي نو یو دیو راشي او هغه ډیوډ ځان سره اوچت کړي او د هغه نه هغه تاج وباسي او خپلو ګوتو ته یې واچوي او پر ټولو خلکو باندې راج شروع کړي. دلته دا نور کسان ونه کټ کړي خو جیک ته پکې لا بیا هم بره وي. جیک الیزابل ځان سره کړي او د ونې نه ودانګي او لاندې د پلالې په یو ټوپ راشي. دلته سپاسالار هم په ونه کې او هغه هم اوبو ته ودانګي او بچ شي. باچا خفه وي چې لور مې بره پاتې شوه خو اچانک هغه له شانه راشي او باچا له غاړه ورکړي او باچا خوشحاله شي. بیا دیوان هغه تخم راوالي او هغه تخم اوبو ته وغورځوي او غورځېدو سره ونې راوخیږي او هغه دیوان هغه ونو ته ورودانګي او د ونو روح لاندې ځمکې سیټه کړي. دلته جیک خپل اس سره ولاړی خو دی په اوبو کې وویني چې د بره نه دیوان را روان دي او دیوان ځمکې ته راکوز شو. دلته جیک د خپل اس له سپیډ ورکړي او د کسانو ته وایي چې تښتئ شاته نه دیوان را روان دي. دیوان هم کوشش کوي چې دی محل ته ونه رسي. دلته سپاسالار محل ته راغلی او حکم ورکړي چې په اوبو کې تیل واړوئ او هغې ته اور ولګوئ. دلته باچا او لور محل ته راننوځي او جیک لا بار وي. نو جیک په اس په باندې تیز را روان او د پول ته راودانګي او محل ته ننوځي. خو ده پسې شاته دیو هم راودانګي او د پول پسې ونښلي خو دی په غشو باندې اولي او هغه دیو لاندې اوبو ته وغورځوي. دیو په اوبو کې وویني چې د اوبه محل ته روانې دي نو دی په هغه اوبو کې محل سر ته روان شي. بل سر ته دی پول برکوي خو دی اچانک یو اواز واوري چې هغه دیوانو دی پسې ټلۍ راوویشته. بیا پول ته هوکونه واچول او دا پول په ښکته باندې راښکي. باچا دې لور ته ووایي چې د محل نه ووځه او لاړ شه نور خلک خبر کړه چې دیوان بیا راغلی دي. بل سر ته دیوان هغه ور راښکي او د ور د خوله وهلو کوشش کوي. نو دا انسانان هم هوکونه راوړي او ور کې واچوي او د ور د بندولو کوشش کوي. دیوان ورپسې اونې د ویښ نه وباسي او محل ته ورپسې راولي. جیک او الیزابل دواړه محل کې دننه روانې او دغه ټایم کې دیو هم چت مات کړي او راوځي پکې. بار دیوانو تنګول راغستي او ونې راخلي او دی پسې راولي. نو دی یو ماشین ګن ولګوي او هغه دیوان پې ویشتل شروع کړي. دی کې یو دیو لینده راوالي او دی له پې هغه ماشین ګن ولي. دلته هغه بل دیو محل کې دننه ولاړي او جیک او الیزابل پټ شوي وي. خو چې دی منډه کړي نو هغه دیو دی وویني او ورپسې شي او بیا الیزابل ته ونیوي. جیک هم راودانګي د هغه د وهلو کوشش کوي نو جیک هم ونیوي. دا دیو چې جیک د خوړلو کوشش کوي نو جیک هغه تخم راوالي او د دیو خولې ته یې وروغورځوي. دیو باندې څه چلی شو دی جیک او الیزابل دواړه وغورځوي او دیو په منځ کې د ونې یو مضبوطه تنه راوخیږي او دیو په منځ باندې کټ شي. خو خوشقسمتي دا وي چې دیو هغه لاس د جیک خواته راپرېوځي او جیک د هغې نه هغه تاج وباسي. هلته هغه نور دیوان هم ور کولاو کې ځان ته او کیلې ته دننه راشي. اچانک دی اواز واوري او وویني چې په کیله کې یو ونه راوخته. دقې سره دیوان او خپل ټول ختیار وغورځول او په ځمکه باندې خپل سرونه کېغوستل. سپاسالار حیران شي چې دا څنګه چلی نو چې دی شاته وګوري نو جیک هغه تاج راغستی او په سر یې کړي.
بیا جک دیوان له حکم ورکړي چې واپس به راوخیژئ او بیا مه راکوزیږئ. اوس سوال دا پیدا کیږي چې هغه تاج بیا څه شو؟ هغه تاج ته بیا دې سره ورکړل او پای کې خیري جواهرات ولګول او اوس په یورپ کې په میوزیم کې پروت دی.